خپل نبی ته دغه عظیم اعزاز دغه عظیم مقام ورکړي چې قیامت کې به خلک د ډیر انتظار نه تنګ شي. هغه داسې نه دی لکه د دنیا شفاعت. د دنیا شفاعت چې دی هغه کله شفاعت بالوجاه وي، هغه دې ته وایي چې د یو سړي هغه یو لوی جاه وي، مرتبه وي، منزله وي، مقام وي، کلی ملک مشر وي، اوشي د هغه چاته شفاعت وکي. نو یو سړی یو کار نه کوي خو وایي پلانې رالی د لوی مخ خاوند دی، د هغې د مخه به دا کار وکم. نو د وجیه انسان د مخورز انسان یو زور په هغه باندې راشي او په زوره پې دغه سړی معاف کړي. نشته چې هغه او الله هغه کار نه کوي او ګنې د دې د مخې وکړي، نه داسې نشته. شفاعت بالوجاهه دا الله نفي کړی دی قرآن کې، ما من شفیع. دویم قسم شفاعت بالمحبت هغه دې ته وایي چې د مینه او محبت وي، یو کار نه کوي خو دا خپل ماده کوي، الله ورنه راضي. دا په دې وخت کې چې دی یو سړي ته اجازت وکړي چې دا سړی زه معاف کوم خو ته شفاعت وکړه، ستا مقام به حاصل شي او دا سړی به معاف شي، اجازت ورته وکړي. شفیع د الله رب العالمین په وړاندې باندې هیڅ شفاعت کوونکی نشته الا من بعد اذنه، مگر د الله د اجازې نه وروسته به شفاعت کوي. شفاعت کوي چې انسانان به ټول ولاړ وي، د هغوی تر مابین به فیصله نه شروع کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفاعت وکړي، فیصله به شروع شي. بیا دویم شفاعت دا خو د ټول امتونو په باره کې د الله د نبی شفاعت دی چې ټول امتونه به آدم علیه السلام ته لاړ شي، اولنی و آخرنی، بے نوح بے موسی بے نوح بے ابراهیم بے موسی بے عیسی علیهم الصلاة والسلام تا. زما قدرمنو عزتمند ورونو، دویم شفاعت د الله د نبی د دی امت د ګناهګارانو په باره کې دی. شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. نو بیا د امت یو هغه ګناهګاران دي چې هغوی د دې ګناه په وجه باندې جهنم ته تللي دي. د الله نبی به د عرش د لاندې سجده کې دي، الله به هغه ته په زړه کې داسې محامد، داسې صفتونه، داسې حمد و ثنا ور واچوي چې هغه ورته اوس نه ده یاده. د الله نبی وایي ما ته نه ده یاده. الله به ورته وایي یا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ای حبیبا سر وچت کا سوال کا وتا ته به درکولی شي، شفاعت کا وستا شفاعت به قبلیږي. دی به وفرمایي یا رب امتی امتی، الله زما امت. الله رب العالمین به دې ته یو حد وټاکي، حد چې زلاړ شه اخرج منها من کان فی قلبه مثقال حبة من شعیره، د یوې من شعیرة من ایمان. زلاړ شه چې د چا په زړه کې یو وربشه ایمان وي، دا د جهنم نه وباسه. د الله نبی به راشي، بیا به سجده کې دي، بیا به ورته الله فرمایي سر اوچت کا سوال کا وتا ته درکولی شي، شفاعت کا وستا شفاعت قبلیږي. هغه به بیا وفرمایي یا رب امتی امتی. الله به ورته ووایي چې زلاړ شه د چا په زړه کې اخرج منها من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. د چا په زړه کې چې د یو شړشم د دانې په مقدار ایمان دام وباسه د جهنم نه، نبی علیہ السلام به هغه راوباس، بیا به سجده کېږي او بیا به ورته ووایي چې
د الله حمد و ثنا به ادا کی چې د الله نبی فرمایي ما ته اوس یاد نه ده الله به ما ته هغه وخت کې زړه کې راواچوي زبد الله رب العالمین حمد و ثنا ادا کم بیا به ما ته ویل شي چې محمد سر اوچت ک صلی الله علیه و آله وسلم او شفاعت کا او شفاعت به قبلي زب بیا ویم چې یا رب امتی امتی الله زما امت او زما امت په دې وخت کې به الله ما ته فرمایي زلاړ شه چې د چا په زړه کې چې یو ذره ایمان هغه هم د جهنم نه وباسا زب بیا سجده کېدم بیا براته وای چې د چا په زړه کې د ذره نه کم مقدار ایمان وې د جهنم نه وباسا بیا باخره کې راته وای اخرج منها من قال لا اله الا الله زا چا چې لا اله الا الله ویل د جهنم نه وباس اخرج منها من قال لا اله الا الله حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے زبدا قوم د جہنم نہ را وباسم خدا به جہنم دسی ورت کړي وی ورت کړي چې مخ او سټ به سره معلومیږي نه نبی صلی الله علیه وسلم تبا الله رب العالمین او فرمایي چې زور شدا په نهر الحیات کې اوغرزوا زبه په نهر الحیات کې چې گزار کم د دې دا وخه د بدنونو بد سر راوټو کېږي لکه څنګه چې د وبو په غاړه کې او د سیلاب په د خټه کې د لیکې چې د څنګه چې دا سبزی را زرغونېږي د شینکې را زرغونېږي بل روایت کې د سر راغلي دي چې الله رب العالمین به د دې په تندو باندې لیکلي وي چې جهنميون دا باغی بد نه غني بلکې خوخ به غني ځکه د جنت والا خلق به تر ټولېږي را جمع کېږي چې د جهنم حالات به ته دی فرمایي بیانوي چې جهنم کې څه چلو دا واقعات به ته ذکر کوي او دوی به د الله حمد وخت په وخت ادا کوي چې الحمدلله په داسې حالت کې وو موږ د جهنم نه راووتو نو دا د الله د نبی شفاعتونه دي چې هغه به کوي داسې به نبی علیه السلام د هغه انسانانو په باره کې شفاعت کوي د چا چې نیک اعمال او بد اعمال سره برابر شي دا به الله ته شفاعت وکړي چې یا الله ستا دومره بندګي کړې ده چې د ګناهونو نه یې ډېره نه ده کړې الله دا معاف کا الله به دا معاف کوي داسې نبی علیه السلام د نبی علیه السلام یو شفاعت دا دی چې د چا په باره کې وکړي چې دا انسان بے حساب او بے عذاب جنت ته داخل کا لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وې د قیامت په ورځ ما ته په امتونه را پیش کېدل نو ما یو نبی د انبیاء ولید چې د هغې سره یو سړي ایمان راوړی بعضو سره دوو ایمان راوړی داسې نبي شته چې د هغې سره هېڅوک چا ایمان نه دی قبول کړی ناګهانه یو لوی جماعت راښکاره شه زما دا خیال چې دا زما امت دی ما ته وویلی شو چې دا موسی علیه السلام او دا د هغې امت دی ناګهانه یو بل لوی جماعت ما ته راښکاره شو ما ته وویل شو چې دا هغه کسان دي دا ستا امت دی او یا زره کسان به د دوی سره چې هغه به په غیر د حساب په غیر د عذاب نه جنت ته داخلیږي ما وویل چې یا الله زما خو ډېر غټ امت دی او یا زره کسان خو کم دي الله رب العالمین ما ته د خپل رحم یو بل فیصله وکړه چې د هر زرو سره به او یا زر نور وي د هر زر سره به او یا زر نور جنت ته داخليږي په غیر د حساب په غیر د عذاب نه د الله نبی کور ته ننوتو صحابه کرامو بحث شروع کړ چې دا به څوک دا خوش قسمته خلک چې دوی بالکل حساب نه ورسره نه کېږي او عذاب ورسره نشته او د جنت ته داخليږي بعض خلق ویل شاید دا خلق وی چې اسلام کې پیدا شوی وي او هیڅ ګناه نه کړي چا ویل چې دا خلق دي چې بالکل شرک نه کړي د الله نبی راوته ویل چې دا خلق دي چې د ایمان نه رستو د کې څلور صفات موجود وي څلور صفات
اولنې صفت دا دی چې د چانه د دم مطالبه نه کوي چې ما دم کا خپل ځان دمي که چا دم کا غم په اچول کېږي دم ناروا نه دی لیکن دوی مطالبه نه کوي د چانه چې ما دم کا په الله کامل توکل وي دویم دا دی چې دوی داغ په بدن باندې نه لګي چې بعضی بیماریانو د پاره خلک داغ لګي چې په داسې حالت کې چې د هغوی بدن دردمن شي د اوسپنه سره کې او په هغه ځای باندې ولګوي او د هغې اوسپنې د سوروالي د وجې نه هغه داغ ولګوي او هغه تکلیف ختم شي دا داغ نه لګوي دریم صفت په هغې کې دا دی دریم چې دی د الله رب العالمین باندې کامل توکل دی او دوی چې دی دوی چې دی بدپالی نه نیسی او څلورم صفت دا دی چې په الله توکل کوي دغه صفات والاو د پاره د دغه څلورو صفات والاو د پاره دا مقام دی په دې وخت کې عکاشة بن محصن رضی الله تعالی عنه را پاسېدو او ویل یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم د الله رسول د الله ته زمنګ د پاره شفاعت وکړي چې ما د دغه او یا زره کسانو نه وګرځي او یا زره کسانو نبی علیه السلام فرمایل انت منهم ته دغه او یا زره کسانو نشوي وګوره دا د الله نبی د دې صحابي د پاره شفاعت چې د او یا زره کسانو نشي همداسې د الله د نبی او شفاعت دی د خپل تره د پاره چې تره کافر او ابو طالب خو د اسلام ډېر لوی خدمتونه کړي وو د اسلام مرسته کړې وه د الله د نبی دفاع یې کړې وه نبی علیه السلام د هغه د پاره شفاعت وکړه خو دومره شفاعت یې وکړه د الله نبی فرمایي که زه نه وی دا به د جهنم په منځ کې وی اوس دی د جهنم د منځ نه چې دی په 2 کروټو باندې ولاړ دی په یو روایت کې 2 نری ورونو باندې ولاړ دی خو دا دومره زور د بدن له ورکوي چې د دماغ به د هغې د وجې نه خوټ کېږي نبی علیه السلام فرمایي آسان عذاب په جهنم کې د هغه انسان دی چې هغه په 2 کروټو باندې ولاړ دی خو د دې 2 کروټو دومره زور دی چې د دماغ د هغې د وجې نه خوټ کېږي او د سوچ کې به دا نه راځي ګنې چې زمانه هم سخت عذاب د چا شته دا به خیالي چې دا سخت عذاب زما دی او حال دا دی چې د به ټولو کې آسان عذاب وي قدرمن او عزتمند ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم نه علاوه د نور انبیاء هم شفاعت نشته خو رستو اولنې شفیع چې دی هغه دا دی همداسې د مؤمنانو شفاعت شته دی د مؤمنانو کې حدیث کې راځي چې قاریان د قرآن کریم چې دی هغه به د خپل کور والاو د 10 کسانو شفاعت کوي الله رب العالمین به دته دا اعزاز ورکړي چې تا ژوند زما د کتاب سره تیر کړی و زما د کتاب مینه او محبت دې په زړه کې و شپې او ورځې دې زما په کتاب شوګیرې کړې وې نهارې او تکلیفونه دې زما د کتاب د وجې نه تیر کړي و زه 10 کسان چې د هغوی په باره کې د جهنم فیصله شوي ستا په شفاعت باندې د جهنم نه وباسه جنت والا یې جوړ کړه 10 کسانو په باره کې همدغه رنګ زما قدرمن او عزتمند ورونو شهید تبا الله رب العالمین د اویاو کسانو په باره کې اجازت ورکړي اویا کسان چې دا اویا کسان چې دا د ستا په شفاعت باندې جنت ته داخل شي داسې زما قدرمن او عزتمند ورونو د عام مؤمنانو په باره کې هم شفاعت شته حدیث کې راځي دنیا کې چې کم یو انسان د مؤمنانو سره خالص د دین په بنیاد د ایمان په بنیاد د تقوا په بنیاد باندې تعلق دی قیامت کې ورته دا فائدہ رسي چې بعض مؤمنان به جنت ته لاړ شي او بعض مؤمنان به د اعمالو د کمزورۍ په وجه جهنم ته لاړ شي دا نیکان بندگان چې دنیا کې د دې گناهګارانو ور سره تعلق دا نیکان بندگان چې کله د الله رب العالمین رحم ویني د رحمت پراخي ویني د رحمت کلاواله ویني
او په دې پوه شي چې د الله نه څوک په کلکه مطالبه وکړي الله یې نه رد کوي نو دا نیکان بندگان به د الله ته راشي ورته وبوایي چې ای زمونږ ربه زمونږ بعضې ورونه و چې موږ سره یو ځای منځونه کول یو ځای روژې نیولې یو ځای موږ سره صدقې او زکاتونه ورکول یا الله تا جهنم ته داخل کړي دي رب زمونږ شفاعت دی د هغې په باره کې چې دا موږ سره جنت ته داخل کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین به هغوی ته ووایي چې ځئ لاړ شئ چې د کومو انسانانو سره ستاسو دنیا کې تعلق و ستاسو ورسره مینه او محبت و ځئ هغه هم جنت ته د ځان سره یې بوځئ زما د اسلام قدرمن او عزتمند ورونو دنیا کې چې څومره تعلقات دي قیامت چې کله قائم شي دا ټولې دوستانې دا خواږه خواږه دوستان دا دوستانې به په دشمنانو بدل شي صرف یو دوستی به قیامت کې باقی چې هغه د ایمان په بنیاد ده د تقوا په بنیاد ده د الله د پاره ده تقه دوستی به باقی قیامت دیو جن قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین دا خالص دوستان دا خواږه مینه کوونکي په دنیا کې دا به یو د بل دشمنان وي قیامت کې صرف تقواداران بندگان د الله چې دي دی دا دوستی به باقی په قیامت کې نو دیو جن زما قدرمن او عزتمند ورونو دنیا کې باید مؤمن د نیکو بندگانو سره تعلق قائم کی د دین د قراء سره علماء سره مجاهدین سره الله والا خلق سره تعلق قائمول پکار دي ځکه امدایو دوستانه د چې د آخرت کې باقی دا نور دوستانه هغه په دشمنانو سره بدلیږي نو دا فائدہ دا دوستانه دنیا کې هم فائدہ ورکه او آخرت کې او دا د ایمان بهترینه کړی دا عظیمه کړی د ایمان خپل شعبه دا الحب فی الله والبغض فی الله خالص نه خالص د الله د پاره مینا او خالص نه خالص د الله د پاره د چا سره بغض کول اخره کې با الله رب العالمین خبر وایي چې انبیاء شفاعت وکړه مؤمنان شفاعت وکړه ملائکه شفاعت وکړه صدیقین او شهدا شفاعت وکړه ارحم الراحمین ذات پاتې دی د شفاعت پاتې دی دغه د جهنم نه یو لپ خلق راواخلو جنت والا به جوړ کی ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله دا خو ډیر کم دی او دا خو ډیر امت دی ته د الله نه مطالبه وکړه چې دا خلک ډیر کی یوله پنا دو کی نبی علیہ السلام دعا وکړه چې هغه دو شوي بیا ابو بکر صدیق ویل چې یا رسول الله ته د الله نه مطالبه وکړه چې دا مقدار چې الله په خپل رحم جنت ته داخلي دا ډیر شي نبی علیہ السلام اوختل الله درې کړه درې حسیات درې چونګه درې لپې بیا ابو بکر مطالبه وکړه عمر سی ویل بس ده ابو بکر صدیق ورته ویل چې اے عمر پرېږده چې ټول جنت ته داخل شو کنه عمر رضی الله عنه فرمایل که الله وغواړي نو دا ټول عالم په یوه لپه کې جنت ته داخلوي ځکه دا ځمکې او اسمانونه د الله په قبضه کې د یو وربشې په مقدار د یو شړشم د دانې په مقدار دي نو ټول انسانان په یو لپه کې داخلولی شي جنت ته نو په آخره کې بعد رب العالمین رحم وی قرآن کې الله فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله شرک نه معاف کوي شرک نه چې لاندې شي چې چاته خوښ شي هغه معاف کوي او هغه جنت ته داخليږي الله رب العالمین دې موږ او تاسو د انبیاء او ملائکه او شهدا او صدیقین او عام مؤمنانو د شفاعت مستحق وګرځي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين